لاس سرو ګلونو کرنوي سوچې ملکړ ماندې سحر نوي یاره تر هغې کلي ته مرازه یاره تر هغې کلي ته مرازه ته ما ته ډېره ګرانې السلام علیکم ساده ګوله وعلیکم السلام په خیر علي یاره ما ته پته ده زما د چیرې ما ته دومره ګرانه ده که او چې دې ته څوک مو ګوري بچي سره ما سره کښېني او چیرې ته ګوري یا لکه دا خو چیلۍ نه ده دا خو سپی ته ما ته ده ووایه که نه چې دا څه شی دي دا برید دی دا برید داسې دا خو مچ دی یا لکه که هر څه خو زه درته وایم چې دا سپی دی او تی که منې و که نه دا مننه ستا په سترګو نه زه اوس دې خبره چې تا ته په سترګو باندې دا سپی ښکاري دا زما چیلۍ ده او که د بل څه لپاره دي ویل چې دا سپی دی نو په پنجې کې به راسه وباسمه ویم دا سپی دی یار تی نه منې ښه سپی دی چیلۍ ده په ایمان چې ډېر ډاګې ډاګې درې ومه او دا چېرته بوځي دا زه میلې ته به وځم خرڅو مې ستا پکې څه کار شته یا لکه نو زه درته وایم ګوره دا چیلۍ نه ده که دا سپی دی که نه ستا خوښه ده نو اوس تا چې ما لوخړولې نه که نه تا داسې خوند نه درکوي صبر وکړه نو زه خو درته دروغ نه وایم یاره نو زه دې زه تا ته دروغ نه وایم بیا زه ته دروغ نه وایم یا لکه بس چیلۍ ده نو تا ورته چیلۍ وایې بس چیلۍ ده ځه بس ځه من ګزار مه کوه ځه شمه ځه ځان یې راته ریق القلاقه مې ساز کړی دی په قلاقل خو یې داسې په سر کړی ته یې پاکستان کې درته غټه حکیمي او یا دې درته غټه کارنامه کړې ده یاره ورځه زه به چیلۍ ورسوه ځه ما ته وې په چیلۍ کې او په سپي کې فرق نه شي کولی خدای ظالمه ما ویل سړی به دوکه کړمه یاره ډېر درانه لاسونه و که نه شکر دی چې خدای ته خلاص کړمه چا نه دا ساتې که نه کېټو نو په چا خوب اوري دا اوس ځان ته څه وایي او ما ته وایي دا سپی دی نو ته سپی څه ته خو چیلۍ ساده ګله روان دي کنه ساده ګله روان دی خوا کې ورسره چیلۍ ده ښه په دې به راځي ښه غم مه کوه وابېدم ښه ساده ګله راځه دره ما سره مې خپله کېټو را روانه ده خیر ساده ګله په لوړه باندې تختې دي دا ورزش مو کوه ورزش مو کوه په دې ګیدړ څه کې دا خو ګیدړ دی ځه ته ما ته ده ووایه چې ته څه شي دا زمری ته زمری بیا خو زه ببرشیر یم او ته زمری نه ته دا ولې دا شیرې ته نه ولې ساده ګله دا خبر پرې مړه خو ساده ولې زما چیرې ته دا زما کېټو ده او دا وایي دا ګیدړ دی نه مړه دا خو سمه خشته دی وبارتي ده دا راته ووایه په دې څه کې دا د خرڅومه خوړه کېږي مې نه ډېره خوښه دي را ډېره ده چې ستا ډېره خوښه نو بیا خرڅی ولې نه بس مجبوري راشي که نه نو ښځه دا راته ووایه که نه زما هم خوښه شوه ځکه ما ته مې ښځې ما نه چیرې راوله که نه ټول اوس په کور کې یوازې ناست یم چې زما برګري جوړ شي که دا نه دونه ښایسته ګپ لګوي چې ته دې خلاص شه دا چلو کېسته خلک تا په خبرو به راته کړې ده ښه دا راته وویله دې قیمت به سي د دې قیمت هغه 15,000 روپۍ دې ته خولې ته ګوره ولې دا چاته سنډارې یا چاته کې غواره 1500 دغه پرېږده شلو خوښه دې نه ده خشته 15 روپۍ به درکړم او مزې کوه ما په 15,000 مې نه لګېږي که نو ښځه زه روپۍ پرې راپاسه بس ما دغه 1 روپۍ مثال شوه دا زړه مې نه دی دا به دغه 15,000 راکړه خو ولې زه به کله ناکله د خپلې کېټو تپوس تانه کوم هلته به کله ناکله درځم ښځه خیر دی کله کله ولې راځه که نه هېڅ خبره نه ده راځه زموږ هغه مخامخ کور دی ځکه چې دا خو ستا نه بغیر زیم نه که نه هلته به خیر دغه تاو شوي پراټې یو ترماس چیم روباسي که نه پیسې هم درکړم راځه کېټو راځه دا به ډېر ښه ساتي ښه مه کوه خو بس مجبوري راشي چې مجبوري راشي خلک به په هېڅ منې مسله نه کوي نه لانجره
وای دا خو هغه متر شو کنه مامو ته بیا ریمو ته مړه په دا شو لکه په کبال کې چې انګريزانو پینټ پیو مونږ ته ګوره روغه وسر در کوم خره ګوره بیا به دا نه چې کیدل ها یاره زه خو ډېر زیات وایم حاج بچ په شکه نو چې ډېر ور ماته چې زبردست. زاده خبر اوره یاره داسې کار کنه تا په ما پسې دا نه لري راوځه دا خو چې ځای مې ما چې و درې څه پیډه درکم دا پینډو څه قدول ما بد کړی دي دا او بس سره هي ما خو کی ما سره وکا ډېر بدرنګ خو دې کې د کارني سمجي مړ بس انساني او د انسان مثال دې سي دې لکه بونی ادم زه هې مې ټوکې کا پناه باندې راځه دې کې سری دا دغه د ماشه پوښتې دي د خدای ولي او ته ود لکه د پهلوان وته غاړه وتی اواز ځکه کوي پړده وکي ساده ګوره دا ته څه کې دا ستاده سره لکه دروندار کور دی مې خو زما ولاندار ده ته څه کې د خدای ظالم ته څه کې پردو ګورو دا دی ما خو کور دی ها به خو دې بيبي خپل ده دا ما خو کور دی شاته چې کور دی دا نه ساده ګوره دې پرې کړې پته دا دې پورو تړه قراتولین دا وته وته قراتولین باروزه اسې راسي چې جوړ کړی وګوره کنه دا مې د سره اوستره وی الله څومره ښکلې چیلې ده وی ما دا ډېر ښه کار وکړ دې کېټي نوم دی کېټي نوم د خیر کنه بده خو یو خبره ده خزي ته دې خراشه کنه دې خراشه خبرې ان سبا چرګوړي د پالم چې په 100 روپیا باندې کیږي دا مې په 500 روپیا واغشته او بره خو یو شرط را سره کې خو دی ډېر زیاته خو خره وي خیر کله کله بوله ملاقات لازم زه راځي تا چې تا ته پیته راځي ته ماتم پیته راځي او نن سبا خو پارامي چې ګوټیم په 2000 روپیا دی خو دې ما ته شخ زبي چې پوزې مې نه او اڅوي خو بس نه ما غربیا به په سوشل میډیا خلک وي غوړې لیونی شي ما ټول اوس کو کیا سیناستې ما دې ته بکله غیا چې مو کله ورته وبکې دما او تم چیلې دا چیلې نمبر 1 او ته چیلې نمبر 2 سره ګولا زوار شګول جار خیر دی ها کله کله راځه خیر دی نو څنګه دې ما خیر کې پیسې رسنۍ ته به یو سره کړې ما خو ته ډېر ساده خو پیسې راته یاد شي ګوره زه پښتون د واده پابند ما دا واده روپیا پر پاسه درکم نه نه غیر به استاد ودان نه بيج نه نه پښتون دا خبره نشته دا واده روپیا پر پاسه چې کوم خبره مې سره کړې و دا 500 روپیا را پاسه 50000 ما تر درکړه پرنده لړ سلام علیکم ما خالي خان جيري به ورې خیر ساتي که جيري دې ما خپه به کړی نه کړی لازم ته پوس په کومه دا پیغام دا نه دا ډېر وځه دې په چې ما جمع کوي دا څه خپل واده کې ما ته خپل غزړان یاره یاد شو خپل به واده کړل چې جرابي یو وخت به دلته لاړو او بل وخت به دلته لاړو ساده دومره بدرنګ سم بدرنګ واستانه بدرنګ بدرنګ په دقه چلی کړ اسه دا ډېر ساده لیکته و دا ډېره په مینه ساتلې ده نو خیر انسان دې کړ چې چا سره خو چې چرګوټي به اور تیر کې بیا پسې کپي خدا ورشه دا څه کار وکړه یو کپ چای په هکه شاه په سر مې دړ شو شبا خاص دی کې نه کنه خدای لري مخو کې نه خلاص کو دې موګي ولا سره ګوري د خپل پوزي پوری تلا کنه سپې مته ولې سوري وکړه دا څه تړلې مې کنه خزه ټیک تاسو سره نه کېږي راته الا دې دې ما ګوره خره نو څه پیدا مو خو هم کوي نو کو خو مې نه وی کنه مار قران داسې مې دا سټ نه لکه ګوډې مې داسې باریستو او سو کومل تکېغه دا سټ مې مات دی ها ته لا نور مات خدا دې نه دی بس ټیک شو पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है कैसी बेकरारी है ये कैसा नशा है तुमसे दिल लगाने की सजा है आहा तुमसे दिल جيري بساري زي ما رزدا سړیا ورشا ورسوک دبي څه چلی بیا واچا وردا پيو دا څه پکوټی نه نوتی ورشا ورسوک دبي وګوره سره لم کنه د خدای وړي سو کې ته دا ما خره جوړ غړې وريږي زي ما السلام عليكم وعليكم السلام سره ورسنګه خیر دی بیګار ټول په خوب نه راته چیرې مې دلته ولاړه ما مې په شړه کې پروت مې چیرې رمباړې نه وي خو سره زه ګورې راشه ما زما خپل چیرې سره کې راوګم السلام عليكم وين ما چیرې ولا ترى انا هذا خبير هذا بس بس السلام عليكم څنګه
غلی شمه ما بېګا ټوله شپه خوب لیدل کړی دی دغه ما غلی شه دومره خو ما خپل نیت هم نه جوړوي څومره چې ته ایله ته جاړې دا څه مصیبت کې ما پسې خیر کنه راوستو پروتله دا دغه ستا نیا به روسۍ نه ولا چیرې روسۍ ده نه به ټیک ته کنه ستا پنځه په زړې نه یارې صدا خو بیا سړې خوخري کنه مردار چا خوري شو ښه بس ملاقات کوزي اوس کوړه نه ما ډوډۍ نه خوړلې دا بیګل خپل په خیر که په بیګل کې دې لکه دا روډۍ ذکر وکړه او پروتله نه ورشه روټه ولا ورشه وجه پاسه ډېره ګرانه چیرې دې کېنه ها دغه یا خلاص زه ستا د پوسټ راغلی ما پاتې کړه ته خدای ظالمه ډېرې کېږي لكن خير دي انا اقول لك سبتو بس قولي سبتو بس، فكان شابه. شابه سپیو بسه راخلا کاکا نو دا بس وګوره چې اخی کوي ونه نقول لك داشي ملي لك انا اقول دا ستر بخوني كينا اختيار اقول لك تا چې ما سره روغه کړې وه راغه کړو راکه کوره ډېر به کېږي نه مخې ته دا ولا یو ګوره داسې ډوډۍ پوره د ټول کې پکېره پارم ډیره ده ها. درانه خلک درنه روټه ښه تاسو ډوډۍ خورئ نه موږ نه خورو تو نو بس یا به تو خوري یا به مو ولنه لګي بل والا وسله ګوب مل روړه ته خو روټۍ خوره کوم چې اوبه دې درکم ته څه ګډوډ خوراک د روټۍ نه مخکې وبګ دي سنت دې خیا خبره والا هغه چې ته کله ساده ګول خو بیا دام وي کنه چې خیر روټه خو ګنټه پس وګوس کله ګوب بین د ډېر لږ هغه به خیر دغه به چې دا ولا ساده ګول بولي شابه د روټۍ خوري نه زه نه خورم ته ډک شه شابه خیر من مالي کنه دا نستغ مچره دا مانه دله بناششته پخه کو دا روټۍ ډېره کلکه داسې نه چې مرې کیم خره شابه خره شاته ګوره ما شابه خوره مشه د ځان نه د لمنګې مرځ کې مې چې د روټۍ کې کېږي اوس به دې ډاګه دی ما تا ګولا بس ته ها بس دې ګلانه مې وشوله یم داس سوځېدلې ښکارې ته ټول باندې د خطو په پټۍ کې خختې چولې دي ځکه مې باندې د خسته پوتو کړل قرآن ولنده کړه والا اوس مهرباني ولنداره الله دې ډېر وته چپ شه کنه ډېر وته درګي اسی یو خبره مې ته کولې په واسکټ کې داسې ښکاري کنه لکه سوتلې بوجه دې سړی کمیس بس صحیح ده ولا د ما تشک بس نو موټ لا نه خو دې ذات ته نو کمزوري نه ته بس وی ته ګورې ځان سره احساس کا مې خو کی په ما دې ډاګ دی شابه دا پکوکا خیر کنه دا ورو خو ډیر شومان دي ها دا خو پکې څه په دې لګي شکل نه ته ته ګوره مخونه ها باندې ته خو چا پیژنې زګاله مخه مې نه خو راځه دا باندې بازار دا او نو یا لکه دا راته ووایه کنه چې سپی دې خرڅ زما چې د سپی وي خدای ظالمه پته نه کېږي په کوم طرف روان یم همدا دا ډوډۍ به تیارې مې لکه سپږې خوراله وګوره کنه سپګې کې خوشتم نه ستا په دې سر کې سپګ ټینګېږي نه تختې دې څه پکې شته نه ای اپا خوره ما ته خلک ګوري ماشاءالله ماشاءالله ویم څنګه چې سمندر په کتو نه کمیږي کنه داسې تعالی الله تعالی دومره حسن درکړی چې ستا دا حسن په کتو نه کمیږي ها او کنه اخزه بچم څوک شته کنه ها تنور خو یې خپل پروت دی ورګه आवाज وکړه هغه ویلي دا یو خرڅه با راځه کنه تا نه موږ ستر مات کړی راځه السلام علیکم وای دا چې څنګه بلوګو دې مخ ته پاتې نه شو هسې دا شی راځه شو ته وګوره تاسو سره چارې زما چې نه کنه نو ما خوب لري سلام علیکم وعلیکم السلام تا خو بیګا خوب هم نکړي کنه نه بیګا مې خوب اخزه داسې ورشه دله مزیدار مو د ګرمه چه پاکه او بس نو خو څه به نشته کنه صرف کیس کی چې بابا کوم ډوډۍ کا سر مې کار دی مړه بیا بابا سي پروګرام دلارونه مدار پکې پرې خو دا دا به نور ما ته ما خاطر شابه ورشه دا خپل منځ کې سره وږي چیرې خې زادي کړه ډېر ښه خیال ساتم مزه الله یې خیر وساته دا سړی خو ګورې نن راغی او که بیا راغی خو دیګو چې هغه عمل در سره وکړم چې یاد یې ساتي دا خو هغه خبره شوه وي د دوانو یې بیزو وه او د 10 روپو زنځیر یې یوړو ما ته څه پته وه خو ما ته دا نه پته وه چې دا دونه لانجمار دی کنه خو د اشتکو پر بیا مې بیا ویمه ستا چې ما هره خبره منلې ده که نه نو خامخا څه مصیبت مخې ته راغلی دی یو منټ
خزي داس چل کو کنه داس کارو کا تر چيلي گاونيان کار بوزا باقي زما کار دی ولی بس ته پرې دا کنه داس کار کو ته زدي رساتوما او ته بلا چيلي نه دا گاونيان ګرته بوزا باقي مخ کې د ګوره تماشا اوس کا خزه واخه ټیک دا خبره به دې مو منم خزه سيده د دې ډېر خیر ساده خیال ها، ساته یو خبرې سبب کېږي او بله دا خبره ده چې ته به په خېټه موړې دي دا په خېټه مړی دې ګوره د دې د مخه خورمه راشه ډوډۍ کنه ته کار روزګار هسې هم نشته خیر دی صاحب دې لا پختلو د دې د څه ضرورت ورانه خورا تیار خورا دومره خو چې زه دې کور ته راواده شوم کنه زما مور او پلار هم اوس دومره نه دي راغلي خیر ده دلګي وبره ولا دا هغوی به دلته نصیب نه شوی که نه ورا شابه ساګو خور چې ننګو کې وینه راشي او کنه شابه وکړه تاګو ته ولا خله مولا ها یا تو پرې وې دې پوری مو خره بس ګوري یا تو قرم ایداري جنتیک ورندار زرزر فوق ان شاء الله ابن ده نوړې سره کوم مل مسره روټه خپل کې زه نه خورم محمد امر ته نه کېږي په ایمان کنه په خولې درنه کې خپه دا ته څه چا کړی ځان دې پکې ماته کړه ته ویله کور نه نه راغلی ها ملمري دا مېلمه داسې دی په دې کې سبب دی ښه نه خوږي په نور کارونو کې ثواب نشته دا ښه کار دی وګي تیګې راخسته راوي دي کې ثواب دی هغه ته په نه راغلی دی او بس خبرې ډېرې زه ورته ورشه پوره ځان دا کړه دا خبرې ډېرې کوي. زه نه ورځم هدا ورشه زه ساده ولا ورشه چې به چاته به اوس ښه کې به رانه په سترګو مو نه ویني دا خیر ده دا بس خیر ده بس پرې کا تا ګولا بیا رانه شي ګوره من کرا نه نه مړه تازه کړه څوک څه کوي ته خو ځان لرې کړې چیلې را نه ودې دا نه ناري ته پکې ښځه راشي. یو ښځه ولاړه ښه دا دا لکه چې ریډو ډایرکټ شي دا بس خیر بس پرې کا ذکر خپل نو ما خو درته وین کنه غریب هم ته خو تا ګوره په مخو کې دی ورو لگا یار زما خورم تنگ کړم منګ هم تنگ کړو نه راغلی دی سب څه چل کو کنه بس صبر وکړه یاره 1 week later. چیرې بختوري راځي ما باندې څنګه بختوري راځي بازار ورځه او ډوډۍ خوره الو هم خوره سموسې هم خوره او چرګان هم خوره کله نه کله پکې ساګ هم خوره کنه ساده ګوره بیچاره قصده ورځه بي سلام علیکم څنګه لخي طبیعت دې ښه دا ولې ته بې سورې او ته بې سورې یاره ساده ګوره ستا هغه چیلې نه وه کله چې ما هغه شو هغه بېګا مړه شوه غم را شوی دی انا زماني وي زماني لکه مو ماشي زماني ما ماشي انا ماشي تا ګوره راپسه بس دغه شان چغې وکړه ښه خپله دې لږه بنده کړه راځه بله د خو دماغونه زه خلاص کړم چیلې زماني راپسه دغه شان چغې وکړه ښه وخت چې غذا شابه ډوډۍ خرابېږي ماله ډوډۍ واه اے سړیا نور کله خو چې به د غرمې راغی که نه د غرمې روټۍ به یې خوړه او لا بړه د ده نن درېیمه ورځ ده چې دې دلته پروت دی که نه 12 روټۍ یې د ورځې خوري شپږ د غرمې او شپږ د شپې ښځه به چپ شه جرندې یو خو چې شروع شي که نه چا دا نمبر هم نه ورکوي پسه یا الله خیر پسه پاسه ته ته ماته ده ووایې که نه چې ته به کله ځې چیلې سلوستي وشي بیا به زما ورشه ته ګوره چیرې راوړه شبه اوس یې راولم دا شبه چیرې راوړه چیرې جمدې ورشه راوړه وای تا خو چې دا مړه ده نو ویې مې بره که نه چې تا زه دې پوزې له راوستم تا ګوره راوړه دا چیرې راوړه دا والا راکه دا والا چیرې ونیسه او دا والا 15,000 روپۍ ویم کو په دې طرف بیا رالی که نه نو ټوپونه به راباندې واخله